ټټکې ځانونه وساتئ. جنرال صاحب جنرال صاحب هیله کوم موټر نه ښکته شه. زه ستا د دې کار نه اړوند ټولو مرجعو ته شکایت کوم. د دې کار سزا به وګوري. لاس دې ښکته هم خلاص پورته هم خلاص. زه یو پېژند کارت هم نه لرم. هله لاړ شه ټوله ته یې ووایه ښکته شه نو. ما له دې لیوني سره پرېږدي چېرته ځې ها؟ ما ته به لږ چکر ووهه. لومړی بریدمنه جنرال صاحب کوتان چیرته دی؟ په خپله شوبه کې د ډګروال صاحب. سمه ده. د هغوی ته وګوره، د هغوی جرأت ته وګوره. د انقرې په زړه کې په جنرال کوتان برید کوي. هغوی ډېر زړور شوي دي. دا کار څنګه وشو چېرته؟ موږ په وروستۍ شیبه کې ورسېدو. ټول مسلکي ترهګر ول. که لږ مو ناوخته کړې وای نو خدای مه کړه. تاسو ته د کارونو لور خبر درکړم. هو جګړن صاحب. د کار ته وګوره. پلار یې وایي چې لور مې ووژنئ. لور یې د پلار ځای ښیي. په زړه پورې ده. د حیدر حالت څنګه شو؟ وخیم دی جګړن صاحب. د قرارګاه نه لرې مه ځئ. هو د پیښې په اړه ټول استخباراتي معلومات څېړو. پوه شوم. په خیر راغلی کوپوزه. ژوندی اوسئ جنرال صاحب. ټول لمره د وضاحت په تمه دي. سبا له غرمې وروسته په قومندانۍ کې یوه غونډه لرو. جنرال صاحب تاسې ښه یئ؟ زه ښه یم خو ستونزه دا ده چې د کارونو مې راځي مخه باید ونیول شي. دا چې په انقره کې له شا سره اړیکې لري باید پیدا یې کړو مخکې له دی چې حالت بیخي خراب شي. امرم پر ځای کېږي. د حیدر حالت خراب دی. له سیفو سره اړیکه ونیسه. موږ باید پوه شو چې هغه کارون په حیدر باندې څه کړي او باید بیړه وکړو. امرم پر ځای کېږي. جنرال صاحب یو ډاکټر باید تاسې وګوري. ویلې د لنده دی وګوره. زه بیخي ښه یم. اندېښنه مه کوه چې ژوندي یو نو په دنده کې یو. ژوندی اوسې ډګرواله. تاسې هم ژوندي اوسئ. ډګروال صاحب څه وکړو؟ امر مو څه دی؟ ته له هغه ټپي ترهګر نه څېړنه وکړه جګړنه. له چا سره یې خبرې کړي، چا ورته لارښوونه کړې، ټول معلومات غواړي. ډګروال صاحب حیدر زه یې پوښتنه کوم زوی. امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب. څه شی؟ ستا خبرې اورمې. زه په څه نه پوهېږم. نه پوهېږې؟ البته ټول همداسې وایي. ما پرېږده. رسوله ووځه. پاڅېږه. ما پرېږده. ته له ما سره داسې نشي کولی. ما پرېږده. خیر دی. زیله ما ته وګوره. دلته یوازې څاوت یو او هر څه چې وغواړم تا باندې یې کولی شم. پوه شوې؟ د همدې لپاره په هر څه چې پوهېږې ما ته یې ووایه. هله نو زر کوه ویې وایه. ما پرېږده.
لاس مې پرېږده لاس مې پرېږده ما ته وګوره رسیله د انقرې په زړه کې چا تاسې موږ پسې راولېږلی کوم بې شرف راولېږلی ها چا راولېږلی چا لاس مې پرېږده لاس مې پرېږده ووایه چا لاس مې پرېږده رسیله خوشه که خوشه مې که خوشه مې که درته وایم خوشه مې که خوشه که خوشه که پلار دې ما ډېر ښه پېژنې له هغه سره مې سخت وخت تېر کړی دا چې سخت مې وویل نه باور وکړه زه دروغ نه وایم موږ په رښتیا داسې بمونه وغورځول شول غلی شه صبر وکړه سایفو څه دې وکړل کوپوز بابا اوس راورسېدو هر څه چې کوې وکړه موږ ډېر وخت نه لرو له کارونو نه ځان پوه کړه چې حیدر ته یې څه ورکړي سمه ده بابا د جګړن حیدر لپاره د زما ځان قربان وي د خبر په تمه یې ښه نه کوچنی مېرمنې زموږ لپاره به له خپل پلار سره خبرې وکړې زه هم له هغه سره وړوکی حساب لرم ما خپل کار وکړ په څه چې پوهېدم هغه مې وویل همدارنګه ستاسو جنډار ونه ژغورل شو نو بس دی له ما نه ډېر څه مه غواړئ که زما خبرې ونه منې نو همدلته دې مرداروم ما نشي ویشتلی تاسې ما نشي ویشتلی مخکې د هغه نور عسکرو مو وویل هغوی مو نشو کړی تاسې ما نشي ویشتلی ښه ده هغوی نشي کولی خو زه دا کار کولی شم کوچنی مېرمنې ځکه چې زه په هېڅ ځای کې څه نه لرم آن پېژند کارت هم نه لرم تا وشنم هیچ چا ته حساب نه ورکوم پوه شوې وګوره د ماشې او زما د ګوتې ترمنځ یوازې یو سانتي مسافه ده یو سانتي ډېره مسافه نه ده کوچنی مېرمنې داسې مې چې ماشې ته فشار ورکړه ساداته څنګه یې ګرانه ښه یم بایرام وروره خو لږ ستړی یم ته باید آرام وکړې وروره آرام وکړه نن دې یو ډېر لوی کار کړی بایرام وروره د جګړن حیدر حالت اوس څنګه دی انشاءالله ښه کېږي ښه کېږي ټول ورته په تمه یو په هر حال ګرانه ته اوس په دې اړه فکر مه کوه ګوره زه هم دلته یم که چېرته څه شي ته اړتیا وه هرومرو خبر راکړه ژوندی اوسې ته هم ژوندی اوسې ګرانه ته هم ژوندی اوسې هله شفا دې وي ډاکټر صاحب کوم خبر شته؟ نه تر اوسه کوم خبر نشته ملګري مې هڅه کوي موږ هم په لابراتوار کې ډېره هڅه وکړه خو دا چې د ښاغلي حیدر په ځان کې د هغه زهرجنې مادې نتیجه څه ده نه ده معلومه ښاغلی حیدر ډېر وخت نه لري سمه ده سمه ده هر څه چې ته غواړې هغه کوم خو کله چې له ما سره کار خلاص شو ما روسانو ته وسپاره سمه ده روسانو ته ښه ده چلی خو هغوی غواړي چې دا بندې کړي اوس مهال فکر نه کوم چې د پلار مې او د هغه د کسانو څخه خوښه شم له روسانو سره به ډېره ډاډمنه واوسم په هر حال لومړی ته زما کار وکړه سمه ده بیا چې هر څه کوې ویې کړه
غوسه کېږي نو بیا وروسته غوسه کېدلی شي پلاره، خو اوس مهال یوه ډېره مهمه مسله ده. عسکره ته خو د زما ځای وښودله، دې نه مهمه څه کېدی شي؟ اوس مهال تا سره جنجال نه کوم پلاره، ځکه چې ژوند مې له ګواښ سره مخ دی. څه وشول؟ له عسکرو نه ونه ژغورل شوې؟ وژغورل شوم، خو د یو بل کس له خوا چې له تا سره ستونزه لري بیا برم ته ونیول شوم. څوک دی؟ کارونه وروره. ګیراوره. ډګروال صاحب، کارون له هغه کس سره مخامخ نه دی لیدلی، زموږ په لاس کې یوازې دا د ټلیفون شمېره ده. لورې دا شمېره وڅېړه. امر پر څه کېږي؟ داسې چې د نوم خپل کارلان قرینه پیلو جګړه نه د اتلانو ډله د عملیاتو ته چمتو واوسي. امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب. د حیدر په موضوع کې هڅه کوو چې وی نتیجې ته ورسېږو. ژوندی اوسه ډګروال صاحب. سمه ده ګیراوره، ته له مانه څه غواړې؟ والا زه غواړم چې تا ته ښه وهل درکړم، خو اوس زموږ مسله هغه نه ده. سمه ده، زموږ مسله څه ده ووایه. یو څوک چې ماته ډېر مهم دی، اوس ستا له امله هغه له مرګ سره لاس او ګرېوان دی. زه اوس اټکل کوم جګړن حیدر مورو را مډن قرې ته ولېږدو، خو د معایناتو په نتیجه کې په ځان کې یوه زهرجنه ماده په ډاګه شوه. مه خانده رازیلو، څه ده چې ورکړې نو مې واخله. څه وشول؟ وخت یې کم پاتی که نه؟ لکه چې مړ کېږي. جړی ستا دا پلار نه دی، دومره بې شرف، دومره بې ناموسه، دومره پاست انسان دی. حال دا چې ته هم له هغه نه کمانې، زه چاته دا خبرې کوم، خپل وخت مې ضایع کوم. په رښتیا چې زه ډېر خوشحاله شوم ګیراوره. واه واه، ما ته وګوره، که چېرته دې د هغو زهرونو وانخیسته نو د سترګو په وړاندې دې لور مرداروم. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. داسې ګواښونه مخکې هم ماته شوي ګیراوره، خو پوهېږم داسې نشئ کولی. رښتیا وایې هغوی نشي کولی، ځکه چې هغوی اصول او قوانین لري، خو زه هېڅ هم نه لرم. دلته ستا د سترګو په وړاندې دې لور مرداروم. سمه ده لومړی بریدمنې. جګړن صاحب چې اقدام دوی په ډاګه شوي ځای ته رسېدلي. سمه ده الیاسه. غالبه 200 متره وروسته کندوري ته تاو شه. امر پر ځای کېږي جګړن صاحب. هغه بې شرف هرومرو هڅه کوي چې لنقرې نه ووځي. البته برید یې هم ناکام شو، نو ځکه به وځي. موږ باید هغه بې شرف ژوندی ونیسو. امر پر ځای کېږي. سمه ده، وایي چې بنخته کې ټول کسان مړه شوي مشره، خو ډاډمن نه دي. خدای دې ووهي، له پایل نه معلومه وه چې داسې به کېږي. د کارون دا پلان بیخي چټي و. زه باید زر له ترکیې نه ووځم، له دې نه تېز نشي تللی. څه خبره ده؟ دوی څوک دي؟ له موټر نه ښکته شئ، لاسونه مو پورته کړئ، ښکته شئ.
شاته وګرځه مشره درته وایم شاته وګرځه ملګرو دمخه کس ژوندی غواړم مړه یې موږ ته په درد نه خوړل کېږي دلته راشه کماقه وسله دې وغورځوه وسله دې وغورځوه ښکته شه وسله دې وغورځوه زه کومه ګناه نه لرم د همدې لپاره تښتېدلې زه خپل وکیل غواړم وکیل وای وای غاله به دا ونیسه موږ فقط هالیوډ فلم ډاکوو بیا خپل وکیل هم غواړي امرا هغه سپی راولئ پیا پاتېږه مخکې شه ځه ډګروال صاحب کس مو ونیول بېرته ګرځو ډارول کوي آرامه اوسه تا زما د سترګو په وړاندې هېڅکله نشي وژلی پوهېږي چې د دې کار سزا بیا ویني ډارول زه د له لاسه ورکولو لپاره هېڅ هم نه لرم ووایه کنه ووایه کنه ولې نه وایې سمه ده سمه ده صبر وکړه سمه ده ته د زهرو نوم درته وایم ښه ده بله ډګروال صاحب سیفو دی اورم سیفو کاپاز بابا جګړان ته چې کوم زهر ورکړی د هغه نوم یې راته وویل لیکم یې ووایه هو سمه ده له روغتون نه مو چې کومه نتیجه نه وي ترلاسه کړې پام کوه چې جلۍ خوشې نه کړي همرم پورته کېږي لورې له روغتون سره زر اړیکه ونیسه امر پر ځای کېږي حیدر خدای ملګرو ډېر شکر دی بخښنه غواړم لږ مې په تیزه ووایه یو څو ورځې استراحت وکړئ امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب حاله ملګرو دوهانه نن د هیڅ غږونه وته څه خبره ده والله تاسې ته مې ځان ونه ښودو خو قسم کوم طبیعت مې خراب و سخته ورځ وه
خو پایله یې ډېره ښه وه. حالت هم استراحت وکړه. قسم وکړه. بخښنه غواړم ډګروال صاحب، زه سم پوه نه شوم. استراحت وکړه ګرانه، زه اوس د دې لپاره درته قسم وکړم. ژوندی اوسې ډګروال صاحب. راځه کوپوزه. جنرال صاحب په انقره کې د هغه برید مسؤل مو ژوندی ونیوه. زه هیله لرم چې په څېړنه کې به د کارون نور کسان هم په ډاګه شي. ډېر ښه، دا ډېر ښه خبر دی. مخکې له دې چې حالت خراب شي باید هر څه کنټرول کړو. خو اوس یو بله ستونزه لرو. هغه کارون له خپل حد نه واوښته. موږ باید په ښار کې د هغه د کارونو مخه ونیسو. رښتیا وایي جنرال صاحب، د جګړن حیدر حالت هم ښه شوی. ډېر ښه، ډېر ښه، خوشحاله شو. که تاسې هم یو ډاکټر ته ځان ښکاره کوئ ښه به وي. سمه ده. نن شپه چې زه ارامه خوب وکړم کوپوزه، وروسته بیا ځم. هسې نم تر څو چې زه ډاکټر ته لاړ نه شم ستاسې له خبرو نه شم ژغورېدلی. خو لومړی سبا ته غواړم چې یو ځل د سادات پوښتنې ته ورشم. پوه شوم جنرال صاحب. ته هم کور ته لاړ شه، لږ ارام وکړه. امرم پر ځای کېږي. په نږدې وخت کې به ځان سنبال کړي. حالات یې په ښه کېدو دی. ډېر شکر دی. شفا دې وي. ژوندی اوسې. سترګې دې روښانه ګوګچې. سترګې دې روښانه ورېندارې. مننه، خیر اوسې. ډېر شکر دی خدایه. اوه خدایه. سلام ورېندارې. بخیر راغلې. څنګه یې بایرمه؟ ژوندی اوسې جګړن صاحب. هغه بیده نه دی جګړن صاحب. یو ځل وګورئ هر څه درته وایم. جګړن صاحب، جګړن صاحب، جګړن صاحب. جګړن صاحب، جګړن صاحب دې خوا وګوره. بایرمه هغوی لرې کړه. جګړن صاحب نور راپاڅېږه. مه پاڅېږه، مه پاڅېږه، ویده شه. هغه ویده دی. تاسو څه کوئ؟ سلام مو ورکړه. ځئ مزاحمت ورته مه کوئ. جګړن صاحب له نړۍ نه بې خبره ویده دی. ورېندارې ډېره بښنه غواړم، ستا هغه خبران چې په هوښیارۍ زه یې ښه وهم. داسې کار څوک نه کوي. موږ یې ډېر زیات وډار کړو. والله ورېندارې. هو رښتیا وایې، یو ځل ښه شي زه بیا پوهېږم چې څه وکړم. که نه تاسې داسې خبرې کوئ جګړن صاحب، خو تاسې هم له جګړن حیدر نه کوم توپیر نه لرئ. زه غواړم دا ووایم. هو جګړن صاحب، تاسې هم داسې ډېر کارونه ترسره کړي دي که نه؟ تاسې دواړه اوس احساساتي شوي، داسې خبرې کوئ که نه؟ هو ترڅو چې حیدر سم نه وي ښه شوی، نه په غوسه کېږي. خو دا چې د تعلیم په وخت کې به په تاسې څه وشي خدای پوهېږي. ها بایرام آیا امر وکړئ جګړن صاحب. موږ په غرونو او دښتو کې جنګېدو او ته دلته بېغمه له وخت نه خوند اخیسته، همداسې ده؟ نه جګړن صاحب، که څلوېښت ورځې هم په غره کې تېرې کړم بیا هم د دې روغتون له کار نه ښه دی. قسم کوم چې ساه مې ووته هره شېبه مې یو کیلو وزن کمېده. نور باید زر له دې ځای نه ووځو. په هر حال هله ځو. هله ورېندارې ګوره دلته د کولو نور څه نشته. یعنې حیدر په ډاډمن ځای کې دی. راځه ته هم کور ته بې. نه نه، زه اوس په کور کې راحته نشم اوسېدلی. جګړن صاحب زه دلته پاتې کېږم، تاسې اندېښنه مه کوئ. بیا نو سمه ده چې اقدام که څه خبره وه موږ ته زنګ وهه. امرم پر ځای کېږي. هله راځئ چې ځو. که نه بیا سره وینو. تاسې نه جګړن صاحب کوچنی کان کوچنی کان. راځئ جګړن صاحب، سلوات ورور به څه پخ کړي وي. هر څه چې پخ کړي وي ما ته یې پخ کړي. تاسو ته یې څه؟ جګړن صاحب، یعنې زموږ له ستوني نه هم باید کورني ګرم خواړه تېر نه شي ها؟
هسې نم ټوله ورځ له تاسې سره اوسېږم پرېږدئ چې په کور کې خو یوازې واوسم ځئ لاړ شئ ما پرېږدئ جګړن صاحب له ګرمو خوړو سره چې ګرم چای هم وي بیا سره وینو د خدای په امان د هر څه لپاره ډیره مننه کوم خدیجه هیله کوم ګرانې هر وخت چې هر څه ته اړتیا وه ماته زنګ ووهه ژوندی اوسئ ژوندی هورېندارې بیا دې هم شفا وي ګوره څنګه چې خدیجې ویل که څه چې ته اړتیا وه زنګ ووهه سمه ده سمه ده لومړی بریدمنې ګرانه زه تا پسې خفه شوې وم ښایي که نه او ښایي هم له خدای نه ډېر شکر کوم خدیجې د جلۍ نوم یاپراک د هلک نوم اورهان کشمش پلاو د چرګ شوروا ترخه کوفته سره کړې غوښه او همدارنګه د سوچي حلوا نه مورې نه دوی هم په څه شي نه پوهېږي اوه کله چې څه پیدا نه کړي بیا داسې شیان لیکي ترخه کوفته دا د کوفتې دوکان دی او که کور تېرې پنجشنبې ورځې هم همداسې ترخه کوفته لیکلې وه زه اوس ډېره غوسه شوم که نه ښه ده ښه دې وکړل مورې زما یو خبره خو جدي ونیسه زویه ګوره ډېر شرم دی دلته د مور خبرې کوي ښاغلی که نه البته مورې ته رښتیا وایي ای 22 ورځې وشوې چې لور مې تللې ده ای ډېره ورپسې خفه شوې یم هغه به هلته څه خوري څه څکي هو والله پوهېږي هغه په پخلي کول هم سمه نه پوهېده البته حیدر له روغتون نه رخصت شو مورې څه که لږ نور هم له مخې مې لرې نه شي نو دې بهتر بیګي ته دې وګوره په لاس کې مې چپلق اخلم په وهلو درته تربیه ښایم که نه زویه ما اوس درته څه ویل مورې توبه مخ او لاس مې مینځم همدارنګه معلومه نه ده چې کار لرم که نه ځواب راکړه وړوکی ښاغلیه مورې زه وړوکی ښاغلی نه یم لوی جګړن یم همدارنګه ستا د پوښتنې ځواب درکوم هو د دې لیوني بزرګ لیونی ملګری چالاک حیدر نن له روغتون نه رخصتېږي اوس نو تللی شم خپل کار ترسره کولی شم خیر دی مورې خیر دی د غږ والیم ته دې پام وکړه ما ډېره بخښنه غواړم مورې والله ډېره بخښنه غواړم خیر دی اجازه راکړه له دې ځینه یو مچکه واخله ها اوس تللی شي خدای دې درنه راضي شي الله ای څه وشول که نه دلته به دې سم دامې ښی و بیرسن ای غلی شه ډېر شرم دی مورې دا چلی ولې د دې کور نه نه ځي ها هغه ستا د ترور لور ده زه خپلې کوټې ته ځم او که د جنګ میدان ته هېڅ معلومه نه ده لاړه دې ترور یعنې نیمایي مور هغه ستا د ترور لور ده زه مور لرم زه نیمایي مور نه غواړم هغه جلۍ زر تر زره له دې ځای نه وشړه مورجانې ای غلی شه ورځه خپل کار دې وکړه هله نه کوه دا څه شی دی ها اوف زه اوس ترخه کوفته څنګه پخه کړم هېڅ نه پوهېږم توبه استغفر الله توبه کوبیلایه څه خبره ده ګرانه وای بایرام وروره سهار په خیر ته یو ځل شاوخواته وګوره څومره ښایسته هوا ده څومره ښه ورځ ده قسم کوم چې زړه مې ډېر خوشحاله دی ته به وایې چې زړه کې مې پتنګان الوسي د څه شي پتنګان ګرانه توبه په دې سهار کې ټولې ونې شوي یې وروره جګړن حیدر هم نن رخصتېږي اوه ډېر شکر دی تاسې هر څه پټ ترسره کوئ چاته غږ نه کوئ ماته خو به مو ویلي وو که نه ګوره کوبیلایه دا د عسکرۍ راز د معاملې ونې کوه توبه بایرامه تور مرچ دې هېر نه شي سمه ده خدیجه توبه ګوره زما خبره دې واورېده تور مرچ دې هېر نه شي خدیجه سمه ده ښځې په دې سهار کې دې په تور مرچ ویلو زما صبره خراب کړل نو سمه ده راوړم الله پیسې نه لرې پیسې لرم مېلمستیا ده زه هم درتلی شم ګوره تور مرچ دې هېر نه شي که هېر دې شول بیا نو ډوډۍ هم نشته بایرام وروره که زما منې لږ ښه خوندور شیان پاخه کوي سمه ده کوبیلایه ګوره و هم دی هلکه پوه شوې ګوره خدیجې ته څه نشم ویلی ځکه چې هغه ښځه ده خو قسم کوم تا ته د خره په څېر وهل در کوم ها په دې سهار کې مې اعصاب خرابوي لرې شه توبه تور مرچ پتنګان لیونی مو کړم لیونیانو بایرام ورور جانه کوره زه مینه یادوم مینه کول یادوم پتنګان یادوم تیتینګ
بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. الله الله د سیفو استاد د لاس پخ شوی اگهی د هر چا په نصیب کې نه کېږي زما لورې. ډېره به دې ترخه نه پخوله. نه پلار د درنه قربان شي، زه داسې کار کولی شم. حسنه په اونۍ کې اورس کور کې ډوډۍ خوري. هله وخوره. ډوډۍ؟ هو ډوډۍ. زه یې ګورم. ابراهیم کاکا. سلام لورې، څنګه یې؟ ښه یم، ژوندی اوسې. په خیر راغلې، مهرباني وکړه. خیر کې ډګروال صاحب په خیر راغلی، په خیر راغلی ډګروال صاحب. سږکال د نومرې ډېرې ښې وې، وایي چې د مدیر مرستیال وستایلې. هو آفرین دې وي په تا. وګوره ځینې انګلیسي کتابونه مې درته واخیستل. ډېره مننه کوم. پوه نه شوم چې ټافل کتابونه درته واخلم او که نه. نه، سږکال موږ ټافل نه لولو ابراهیم کاکا. ها رښتیا ویلي دي وو. بل کال ته له خیره. هو هو رښتیا وایي، تا ویلي وو، له ما نه هېر شوي. تاسې اوس څنګه درس وایئ اسرا، عملي او که نظري؟ آمین ثم آمین. ډګروال صاحب ما ته به دې هم ویلي وو چې سلام. سلام سیفو، څنګه یې؟ مززم ابراهیم کاکا، د خدای په امان د کتابونو لپاره مننه کوم. په مخه دې ښه، هیله ده ښه ګټه ترې واخلې. پام کوه، هله په خدای دې سپارم لورې. هغه ډګروال صاحب، تاسې ځینې وخت څومره انګلیسي کلمات کاروئ، خو زه ډېر وخت په څه نه پوهېږم. ډېر وخت نه چې هر وخت. تاسې په څه شي غوسه شوي یئ؟ ما بیا څه کړې ډګروال صاحب؟ زما اړیکه له تا سره ولې نه ټینګېږي؟ ټلیفون مې خراب شو که نه؟ ما هغه ټلیفون مستعمل اخیستی او ډګروال صاحب هغه هم خراب وخته. هغه کارونه مې بې شرف زما ټلیفون مات کړ. له هغه نه وروسته زما سره په ټلیفون هغه ټلیفون در باندې خورم سیفو. زر لاس په کار شه. امرم پر ځای کېږي. زه دا پېژنم، خو له نږدې نه مې هېڅ نه دی لیدلی. موږ هم غواړو چې له نږدې نه یې وګورو. نن ماښام سرحدي غونډ ته لاړ شه او زر دې کار پیل که، پوه شوې؟ امرم پر ځای کېږي. په تا د هغه ټلیفون د خوړلو موضوع کې جدي یم. بل ځل ته مې چې زنګ ووهه اړیکه ټینګه شي. چای ته د دې پال پیدا که، له هغه نه وروسته بیا چای څښو. دا یو آرام کلی دی قماندانه، یو عادي کلی دی، کوم خاص څه پکې نشته. وایي چې آرام کلی دی که نه؟ یعنې یو باثباته او باامنه کلی دی. یعنې وایي چې په دې کلي کې ستونزه نشته، هر څوک په خپل کاروبار کې بوخت دی. د هغه سړي د کور په کړکۍ کې د سپوږمۍ ستوري آسماني بیرغ دی، په ولاړه وې دی، په ولاړه. موږ باید داسې مله ترکمنانو نه ونیسو ته لکه چې په دې نه پوهېږې. د دې ځای ترکمنان باید د کنټرول لاندې ونیول شي، د دې ځای رنګ باید بدل شي. دوی په ترکیه باور لري، خو وبه ګوري چې باور یې هسې بې ځایه دی او که نه. دا چې دلته د چا حکم چلیږي وبه یې ګوري. څه کوو؟ که غواړې کلي ته به لاړ شو، له کسان به ووژنو. لومړی پیغام ورکوو، هغه هم واضح پیغام. هغوی به په دې پوه شي چې د دې ځای رئیس څوک دی. ترکمنان خو به بیخي ښه پوه شي.
وینئ احساس هم دا دی دا احساس د یو هیواد تر ټولو قیمتي ارزښت دی دښمنان به غواړي چې تاسې له دې قیمتي ارزښت نه محروم کړي له داخلي او خارجي ستونزو سره به مخ شئ خو یوه ورځ به د ازادۍ او خپلواکۍ په ارزښت ټول خلک پوه شي ازادي یو لوی نعمت دی ساړه به دې وشي ګرانې لورې هله ګرانې ده نه راشه هغوی تر ټولو نیکمرغه او ستر خلک دي له دې لوی نعمت نه په اسانۍ سره هر څوک نشي برخمن کېدلی تروري چای ها د ترور زوی ته نن لږ څه غوسه ښکاري الله ولې به غوسه یم ما ته وګوره جلۍ که بل دلته دې ما ته د ترور زوی ویل چاره دې کوه تروري وګوره زوی دې ما ته څه وایي بچیانو لورې ته هم ورته کان ورور ووایه که نه هو والا زه هم وایم چې کان ورور ته ووایه انکه بابا هم ورته ووایه ستونزه نشته ډګرواله زه سیف وایم راتلونکې جلال مې برخه پیدا کړ جلال دلته دی د لوبو سامان مو اخیسته دا تاسې څه کوئ ها بیرام ته دې وویل نه ترورې نه مې دې ورته ویلي یعنې یو مناسب وخت پیدا کړم باید ورته ووایم څه وکړم نو ګرانې هغه خو به ستا کار کولو ته څه ونه وایي نه ترورې څه به ونه وایي خو دا چې زه چېرته کار کوم که واوري نو قیامت به جوړ کړي هر څه چې کوي وایي که کوپوزه د دې سړي په غاړه کې رسۍ واچوه انقرې ته یې په کش کولو راوله ډېر کلک امنیتي تدابیر یې نیولي قماندانه له غونډې نه قطار سره وځي قطار سره بیرته راځي په ښار کې خو هڅه هم نه کېږي خو هڅه کوو سام مې په تیلو ولامبولې که نه کارونه نه حرکت ونه کې کنه ملګری د وژل کېږي له لیدلو مو مننه دغه خپرونه تاسې ته د اکسبول انرژي درینګ لخوا وړاندې شوه